که څوک دا وایي چې زما دا عمل دی قابل قبول شي د الله په نس نو په هغې کې شپږ خبرې ضروري دي په شپږو خبرو کې به د عمل موافق د شریعت سره نو بیا دا عمل قبلیږي په شپږو خبرو کې به صحیح موافق د شریعت سره اولنی چې دا عمل به موافق د شریعت سره په سبب کې مثال شریعت د یو عبادت لپاره یو سبب نه دی ټاکلی او ته ول هغه سبب ټاکي نو ستا د عمل بدعت شو لکه یو سړی چې هر کله کور ته راننوځي 2 رکعته لمونځ کوي نو دا لمونځ خو شتي په شریعت کې خو آیا دا سبب د منځه دپاره شتي چې کور ته راننوځي 2 رکعته کوه نشته دا سبب که دا سبب خو د منځه دپاره شریعت نه دی ښوولی چې ته کله هم کور ته راننوځي نو 2 رکعته لمونځ کوه نو ځکه دا عمل بدعت شو موافق نشو شریعت سره په سبب کې دویمه خبره دا کار به موافقي د شریعت سره په جنس کې لکه یو سړی دی راولګېدو او د لوی اختر قرباني په اس باندې وکړه دا قرباني قبلیږي نه قبلیږي بدعت دی ولې بدعت دی ځکه چې شریعت دا جنس نه دی ښوولی شریعت خو بهیمة الانعام ښوولی دی څاروي ښولي بهیمة الانعام خو اوښان دي بیزې ګړي دي غواګانې میخې دا بهیمة الانعام دي درېیمه خبره دا کار به موافقي د شریعت سره په قدر کې په اندازه کې لکه اوس یو سړی دی اودس کې هر اندام 4 پیرې انځي نو دا 4م پیر چې کوم دی دا الله قبلی نه قبلی ځکه چې د شریعت چې کوم اندازه یې ښودې ده د هغې نه یې چلو کو د هغې نه یې زیات کو نو د عمل نه قبلی د بدعت شو 4مه خبره دا ده چې دا عمل به موافقي د شریعت سره په کیفیت کې په طریقه کې لکه یو سړی دی مانځه له راغی او په مانځه کې د رکوع نه مخکې سجده وکړه بیا یې رکوع وکړه بیا سلام وګرځو دا مونځ صحیح دی نه دی صحیح بدعت دی ولې ځکه چې د شریعت سره په کیفیت کې موافق نه دی د شریعت سره په څه کې نه دی موافق په کیفیت کې 5مه خبره دا ده چې دا عمل به موافقي د شریعت سره په زمانه کې لکه یو سړی دی د مازدیګري لمونځ سحر په 10 بجې کوي کېږي نه کېږي ولې نه کېږي ځکه چې د عمل موافق نه دی د شریعت سره په زمانه کې کومه زمانه چې شریعت یې ښودې ده هغې سره د عمل موافق نه دی 6مه خبره د عمل به موافقي د شریعت سره په مکان کې کوم ځای چې شریعت ښوولی دی چې یو عمل خاص شوی یو ځای پورې دا به هلته کې لکه یو سړی دی اعتکاف کوي د رمضان په آخرني شپو کې په کور کې په کور کې اعتکاف کېږي نه ولې ځکه چې د عمل موافق نه دی د شریعت سره په مکان کې